د لوی اختر د رارسېدو په مناسبت د افغانستان او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته مبارکي وایم. دغه بختور اختر چې په بیت الله شریف کې د حج د مراسمو له ادا کولو سره په یو وخت د مسلمانانو ته د ایثار، وحدت او اخوت عالی پیغامونه لري. هیله ده چې د دغو مبارکو ورځو برکت د حج په مراسمو کې د بیلابیلو ژبو، قومونو، رنګونو او مذهبونو د مسلمانانو له واحد صف څخه الهام واخلو او د مسلمانانو ترمنځ او په تیره بیا په خپل هیواد کې د سولې او اتفاق شاهدان واوسو. وطنداران عزیز، عید سعید قربان همیشه برای مسلمانان یادآور مفاهیم بلند دینی و ایمانی بوده و پیام فداکاری، ایثار و از خودگذری را با خود داشته است. اما برای ملت ما که انواع از قربانی و فداکاری را تجربه کرده و هنوز فرزندانش برای حفظ جان مردم و امنیت خاکشان قربانی می‌دهند، معنای عمیق‌تر دارد. برادران و خواهران، می‌دانم که ما به خاطر دین، به خاطر آزادی و به خاطر آبادی وطن خود قربانی‌های زیادی داده‌ایم و می‌دانم که فقر و محرومیت، جنگ و ناامنی و وجود انواع از بی‌عدالتی که محصول بحران‌های چند دهه اخیر است اجازه نداده است که این وضعیت را پشت سر گذاشته و محصول این قربانی‌ها را که باید امنیت، رفاه و پیشرفت باشد به دست آوریم. طبق سنت الهی و چنان که تجربه ملت‌های مختلفی در روی زمین به اثبات رسانده است، ما و شما باور داریم که پس از هر سختی آسانی وجود دارد و روزهای خوش و تابان در انتظار مردم است که رنج دیده و زجر کشیدند. به تعبیر قرآن مجید، با هر سختی آسانی در راست. بیایید ببینیم که چگونه می توانیم آینده بهتر داشته باشیم. هیچ ملت آینده بهتر را مفت و رایگان به دست نیاورده است، بلکه در اثر عزم و اراده آگاهانه آن را ایجاد کرده است. این عزم و اراده در وحدت نخبگان کشور، در یکدلی و همبستگی ملی گروه‌های سیاسی و اجتماعی و در امید و خوشبینی آحاد ملت تجسم می کند. نخستین گام این است که ما بر بدبینی‌ها و ناامیدی‌ها غلبه کنیم. امکان ندارد که با دامن زدن به یأس و تیر اندیشی به جایی برسیم. دشمنان افغانستان بیش از جنگ فیزیکی بر جنگ روانی تکیه کردند و می‌خواهند با شکستن روحیه مردم ما آنان به خواسته های شومشان برسند. زنده نگه داشتن امید و آرزو بخش مهم از نقشه هایشان را نقش بر آب می سازد. ما همچنان نیاز به وحدت و همدلی داریم. وحدت و همدلی به این معنا نیست که هیچ انتقادی نباشد و هیچ نظر متفاوتی داده نشود. داشتن طرح‌های گوناگون و نظریه‌های متعدد در میان فرزندان یک ملت نه تنها مشکلی نیست، بلکه نشانه تنوع و غنای آن است. اما درایت به کار است تا نگذاریم این تنوع به مسیر اختلاف و تفرق کشیده شود. ما نباید اجازه بدهیم که فریادهای اختلاف آمیز به نام قوم، زبان، منطقه، مذهب، حزب، ایدئولوژی و غیره در دیواره اتحاد و همبستگی ما رخنه ایجاد کند. نیاز اساسی این ملت بالا کردن نوای خوش همبستگی، برادری و اتحاد است و تنها از این طریق می توانیم راه ترقی کشور خود را هموار کنیم و آرزوها و امیدهای فراوان را به تحقق برسانیم. برادران و خواهران گرامی، امید ما مبتنی بر خیال و توهم نیست. ما اردویی رو به پیشرفت داریم، ما پلیس در حال رشد داریم، ما دستگاه امنیتی رو به انکشاف داریم، ما روند تعلیمی رو به گسترش داریم، ما سیستم تجارتی در حال تهداب گذاری داریم که تا 10 سال بتواند برای ما و منطقه سودآور باشد. ورونو او خویندو، لوی اختر هغه خوشحالی ده چې بنی آدم الله پاک ته د تسلیمیدو او له انانیت او خودپرستی څخه د راوتلو په یاد کوي. کله چې بنی آدم خودپرسته شي نو صرف خپلو ګټو ته به ګوري، یوازې د ځان او خپلې ډلې په غم کې به وي او له نورو سره ګزارې کولو او د نورو منلو او زغملو ته به
تیار نه وي. خو کله چې بني آدم الله پاک ته تسلیم شي، هله بیا شر نه بلکې خیر غواړي او د تفرقې په ځای د اتحاد او اتفاق لاره غوره کوي. په دې ورځ د نړۍ د ټولو لویو وچو په میلیونونو مسلمانان د تور او سپین، عرب او عجم، نر او ښځې د توپیره پرته د خپل خدای حضور ته درېږي او د وحدت او اخوت آواز اوچتوي. موږ سږ کال لوی اختر په داسې حال کې لمانځو چې د نړۍ په مختلفو اسلامي هیوادونو کې د تشدد اورونه بل دي. د مسلمانانو وینې بهیږي او په میلیونو انسانان د جنگ، اختلاف، بېوزلي او درپدري په اور کې سوځي. د اسلامي هیوادونو ورانول، د هغوی د انکشاف او ترقي مخه نیول، مسلمان ماشومان له تعلیم او کسب و کمال محروم ساتل او په جوماتونو، بازارونو، زیارتونو او دفترونو باندې حملې ترسره کول، بې له دې چې مسلمانان وځپي او درپدره کړي، بل څه نتیجه لرلی نشي. په همدې شیبه کې چې یو بل ته د اختر مبارکي ورکوو، له مختلفو اسلامي هیوادونو څخه د ښځو، ماشومانو، بوډاګانو او ځوانانو کتارونه روان دي. دغه حالت د وطن د مشهور شاعر استاد عبدالرحمن پشواک هغه باید را یادوي چې خلک وایي چې راغلی بیا اختر دی، دا چې چا باندې اختر دی خدای خبر دی. امید دی چې د لوی اختر په برکت په جنګ ځپلو ټولنو کې له یو بل سره د مرستې او همکاري، اخوت، محبت او د یو بل د زغملو او منلو روحیه پیاوړې شي، او لکه څنګه چې په میلیونونو انسانان له هر ډول توپیر او تبعیض پرته په بیت الله شریف کې سره راټول شوي دي، دغسې په خپل ټولو ټولنو کې هم یو بل ته د اتحاد او اتفاق لاسونه سره ورکړو او د کینې، بغض او خودپرستی په ځای د سولې او اتفاق لمن ونیسو. د سولې او اتفاق راوستل یوازې د حکومت یا خاص شورا وظیفه نه ده، بلکې دا د ټول ملت شریکه وظیفه ده چې د افغانستان د خیر او ملي وحدت لپاره کار وکړي او خپل اسلامي او افغاني مسؤلیت ادا کړي. الله پاک دې لوی اختر د نړۍ ټولو مسلمانانو او د ټول بشریت لپاره د نیکمرغۍ او خوشحالۍ سبب وګرځوي. د لوی خدای له درباره د ټولو مسلمانانو په تیره بیا په خپل وطن کې د اتفاق، سولې او خوشحالي آرزو کوو. تل دې وي افغانستان، زنده باد افغانستان.